السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او د عافیت پروګرام سمبال قدرمنو څنګه چې موږ وعده کړې وه چې زموږ لینک شیر خو هغه دپاره مونږه غواړي اپلای کوو. همدغه شانتې تاسې د بل همدغه شانتې افر دپاره یا مطلب اعلان دپاره په تمه اوسئ تر څو ستاسو دپاره هم وړیا اپلای وشي. دا کس موږ سره څه چې موږ ویلي وو هماغه د کړي دي لکه دې پوسټ کې موږ یادونه کړله. تاسو کولی شئ دا پوسټ بس ولولئ نو دې کې هر څه شته دی. تاسو څنګه وړیا اپلای ترلاسه کولی شئ. برونی سکالرشپ دی اول به راشو مونږه ګوګل ته مطلب کروم ته. هلته به تاسو همدا ولیکئ برونی دارالسلام سکالرشپ اپلای آنلاین. کله چې دا ولیکو نو کلیک به پرې وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو لږ به لاندې راشئ همدې ځای ته. نو په همدې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار وکړئ تر څو دا ویب سایټ خلاص شي. چې کله دا ویب سایټ خلاص شو تاسو په دې لومړي باندې کلیک کوئ کوم چې همدا دی. په دې باندې به کلیک وکړئ ځکه 2026 او 2020 دپاره دي. په دې به کلیک وکړئ لږ انتظار به وکړئ. د هغه نه بعد به دلته راشئ. دلته به دا کس ایمیل ادرس ور اچوئ. نو زه به راشم د کس ایمیل ته چې د ماته کوم را لېږلی دی. نو د ماته دا ایمیل را لېږلی دی. نو زه به همدا ایمیل ور اچوم دلته. نو ایمیل ما ور اچوه. اوس به ورته ووایم تاته کوډ دی راغلی. دا موږ ته کوډ راولېږي. ځکه د ایمیل ته کوډ راغلی دی د ویریفیکیشن لپاره. نو دا به خپل ایمیل چک کړي کوډ به راولېږي. همدغه شانتې به مخکې ځو. اپلای به تاسو دپاره سټپ بای سټپ ښایم. تر هغه چې دا کوډ رالېږي نو زه فعلا معلومات درکړم. دا یو اسلامي هېواد دی مالدار هم دی. تقریبا سکالرشپ یې هم ډېر ښه دی. زیاتره څانګې پکې دي. ماسټر او د لیسانس دپاره پکې دي. که تاسې د لیسانس دپاره ثبت نام کوئ باید لیسانس وټاکئ مطلب بچلر ډګري وټاکئ. که تاسو ماسټرۍ دپاره ثبت نام کوئ باید څه وټاکئ ماسټري وټاکئ او هماغه څانګه مربوط دي. موږ ته دا کوډ راولېږو. نو زه به دا دې نه کاپي کړم را به شم دلته به یې پیسټ کړم. دلته یې پیسټ کړو اتومات به دا صفحه موږ سره دې ځای ته راشي. کله چې دې ځای ته راغله دلته موږ ته ښایي که چېرې تاسو مخکې ثبت نام کړی وي نو تاسې باید اپلیکیشن سټیټ ووایئ. دلته مطلب ستاسو د اپلیکیشن حالت معلومیږي چې آیا اکسپټ شوی دی او که نه دی. په دویم حالت کې تاسو غواړئ لومړی ثبت نام وکړئ مخکې مو ثبت نام لیکلي نو تاسو به په نیو اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو سره به همدا یوه صفحه خلاصه شي. کله چې درسره دا یوه صفحه خلاصه شوله نو د هغه نه بعد تاسو سره دا عمومي معلومات دي لکه مطلب ریکوایرمنټ دا دومره مهم نه دي. که تاسو یې ولرئ ښه خبره ده. آیلټس په باره کې د ټافل اودیشن په باره کې اپلیکیشن پروسیجر دی چې مطلب څنګه کېږي. تاسو کولی شئ دا په اسانۍ سره ولولئ چې ډي پي ټي باندې ژباړئ هر څه کوئ. دا هغه دي چې سکالرشپ کې به څه شامل دي ته به څه کوې او څه به نه کوې. نو هغه هم په دې کې واضح لیکلی شوي چې مطلب د لیسانس لپاره 500 دغه هېواد ډالر ورکول کېږي. 1.5 سل مطلب د خرطاسۍ دپاره ورکول کېږي او 600 چې بیا د ماسټر د کال ورکول کېږي د کتابونو دپاره. او دا چې دی دا 1.5 سل چې دی دا د میاشتې د څه دپاره ورکول کېږي د خوراک دپاره میاشتې 1.5 سل نو تقریبا 1.5 روپۍ تاسو ته هره میاشت درکول کېږي. 6.5 وبخښئ. نو زه به راشم همدې ته بېرته. دلته یې ماته ویل چې مطلب دا اسناد لرې او که نه. نو هو دا ټول زه لرم. نو زه به په دې باندې کلیک وکړم. د دې باندې مې ټول به زه سلیکټ کړم. چې کله مې دا سلیکټ کړو نو را به شم بیا دې ته صحیح ده ټو اپلیکیشنز دې به کلیک وکړم. لږ به انتظار وکړم. چې کله مې په دې کلیک کړو دلته به زه اول دا ټک مارک کړم چې کوم معلومات چې دا کوم دا سم دي پوه شولې. او زه په دې هر څه چې تاسو کوم ذکر کړي دغه ټول ما لیستلي دي. دا به انتخاب کړئ. د هغه نه به تاسو پوهنتون انتخاب کړئ. کوم پوهنتون غواړئ چې ووایئ دې کې به زه یو پوهنتون انتخاب کړم. دا به انتخاب کړم. د هغه نه بې پوښتنه وکړم چې هغه کومه څانګه وایي. نو زه به هغه ته میسج وکړم تر څو ډاډه شم. هغه به ماته ووایي خو دې دپاره زه به هغه دپاره پوهنتونونه انتخاب کړم. نو هغه به ماته ووایي چې کومه څانګه پوه شولې. کولی شئ تاسو ماسټرۍ دپاره هم تاسو کولی شئ څانګې انتخاب کړئ. د ماسټرۍ دپاره هم پکې تاسو پام وکړئ د ماسټرۍ دپاره دا
وشلي دا د لیسانس لپاره ده او ډېر شی څانګې پکې دي. هر پوهنتون بېلې بېلې څانګې لري. نو هر پوهنتون بېلې بېلې څانګې لري. تاسو کولی شئ هر څانګه بېله بېله انتخاب کړئ. خو نو زه به یې دپاره کمپیوټر ساینس انتخاب کړمه، را به شمه اسلامیک اکانومیک، بزنس ایډمنسټریشن، هغه هم کمپیوټر ساینس غواړي، افغانان دي که نه. نو زه به دې دپاره کمپیوټر ساینس وګورم چې کمپیوټر ساینس پکې په اسانۍ پیدا شي. نو کمپیوټر ساینس نو هغه منیجمنټ هم انتخاب کړلی. زه به اول د بزنس منیجمنټ انتخاب کړم. د هغه نه بعد به راشم دویم پوهنتون ته. کمپیوټر ساینس مې څه پیدا نه کړو، تاسو کولی شئ بیا په لاره وګورئ. دویم به ورته دا پوهنتون انتخاب کړمه. تقریبا ډېر شی خدای بلا پروګرامونه دي، خو یا دا ټولې په دغه دي. زه ورته دا نه انتخابومه، زه ورته دا انتخابومه. دې کې انجینري هر څه څانګې پکې شته دي. نو بچلر سیویل انجینرینګ پکې ده، بزنس ټکنالوژي منیجمنټ هم پکې دی، انفارمیشن سکیورټي هم پکې ده، انجینرینګ میتھمیټیک او کمپیوټر ساینس. دا هم کمپیوټر ساینس دی، خو دا چې دی د هغوی په ژبه دی، یعنې مطلب په انګلیسي ژبه زما په خیال نه دی. خو زه به ورته انتخاب کړمه. د هغه نه بعد به زه په نیکسټ کلیک وکړم. نیکسټ دلته به د هغه ټول معلومات ور وخېږمه. پوه شولې؟ د هغه فل نوم به ور وخېږمه. په لومړي سر کې پرسونل انفارمیشن دي. نو زه به دا ور وخېږمه. تاسو راسره په تمه اوسئ. په لومړي سر کې باید زه د هغه فل نوم ور وخېږمه. زه به دا ویډیو دلته سټاپ کړم تر څو چې ثبتنامه سم شي. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ، مطلب صحیح ده. دلته به د پاسپورټ نمبر ولیکئ، دلته به د ډیټ اف برث ولیکئ. دې ځای کې په دې ځای کې تاسو کوم هیواد کې زیږېدلی یاست هغه به ولیکئ. دلته مطلب ستاسو دین چې شی دی هغه به انتخاب کړئ، اسلام به انتخاب کړئ. نیشنلټي چې شی دی افغانستان به انتخاب کړئ. دلته به زه هم افغانستان انتخاب کړم. دلته حالت مدني حالت هم څنګه د مجرد دی چې شی دی هغه به انتخاب کړئ. دلته خپل ادرس ولیکئ. دلته مطلب ښځه یې که سړی هغه به انتخاب کړئ. دا خو هلک دی، نو لپاره به زه میل انتخاب کړم. کوم ځای کې اوسېږم نو هغه دا په ایران کې اوسېږم، لپاره به زه ایران انتخاب کړم. ایران به انتخاب کړم. هلته به د هغه د موبایل نمبر ولیکم او هلته به د هغه ایمیل ادرس مخکې څخه د ویډیو لږ سټارټ کړم تر څو وخت ډېر نه سي. معلومات ما ور وخېژول. دلته به کوشش کوم چې د کوم کوډ سره ولیکئ، کوم چې د ایران اتنوي دی هغه به ولیکئ. مطلب که ایریا کوډ خو افغانستان کې نشته، فقط مثبت 3 نه ولیکئ، نه بعد کوډ ولیکئ. د هغه نه بعد به تاسې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دا معلومات باید دقیق ور وخېژوئ. نو په نیکسټ ټایم کله کلیک ور رابشئ ادر انفارمیشن ته. په ادر انفارمیشن کې چې مطلب ته غواړې چې نور سکالرشپ ترلاسه کړي او که نه، نو زه به نو انتخاب کوم، ځکه چې که زه یس انتخاب کړم دا بیا ډکول غواړي سپانسر نیم باید ولیکئ. نو زه به نو انتخاب کړم. د هغه نه بعد دا پوښتنه ده چې مطلب دا باید تاسو ځواب کړئ. څه کولی شئ مطلب بروني کې وایي او ستا د خپل هېواد په پرتله که نه، مطلب داسې یو موټیویشن لیټر باید تاسو ولیکئ. تقریبا باید 100 ورډزه وي. پوه شولئ؟ نو زه به دا سټاپ کړم تر څو دا ولیکم. هغې نه به تاسو ته ریفرنس په باره کې خبرې وکړم. څه همدا دې ډک کړئ. تقریبا 100 ورډز ما ولیکل. دا اوس هم لږ زیات دی، دا به زه لږ کم کړم. دا چې شي دا یو کمپلیټ شو، سمه ده. نو د هغه نه به تاسې دا مطلب موټیویشن لیټر چې کوم و هغه موږ کمپلیټ ولیکو. تقریبا 100 لغات موږ ولیکل. نو هغه نه به زه په ایډ ریفرنس باندې کلیک کوم. ایډ ریفرنس مطلب دا دی چې دا د ریکمنډیشن لیټر تیر کلونو په نسبت سږ کال پروسه بدله ده. ځکه تیر کال به دوی خپل فورمونه اپلوډ کول، تاسو به هغه فورم ډاونلوډ کوو، هغه به میړه کوو. دا اوس سږ کال پروسه لږ اسانه ده، ځکه چې ډیجیټل دی. مطلب تاسو باید خپل استاد نوم، دغه پوزیشن هغه ور انتخاب کړئ. مطلب دلته زه لیکم چې د استاد نوم یې لیکم چې د چا ریکمنډیشن لیټر ورکړی دی. مطلب زه لیکم چې محب الله د هغه نه بعد یې پوزیشن لیکم. نو پوزیشن چې دی ټیچر دی. ایمیل ادرس یې لیکم. نو ایمیل خو ډېر غټ دی، محب الله محید
محب محب 09 جیمیل دغه نه بعد بس دغه نمبر ولیکم مثبت 93 اتاویه 40 50 شپږ 50 او 3 وشلې دغه ریفرنس دی تاسو باید د دوه دانې ریفرنس اپلوډ کړئ صحیح ده د دوه استادانو ایمیل ادرس د هغوی نومونه اپلوډ کړئ یو نه زه به دا په ایډ باندې کلیک کوم دلته موږ سره ایډ شو صحیح ده یو به بل هم اپلوډ کړو دواړه اپلوډ کړئ دلته ما دواړه اپلوډ کړل دا یې نومونه دي دا یو اپشن دی دا ایمیل ادرس دی دا نمبر دی دوه دانې حتمي تاسو دوه دانې اپلوډ کړئ د دوه نه بغیر ثبت نام نه کېږي دغه نه بعد په نیکسټ باندې کلیک وکړئ کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته باید تاسې د خپل پلار یا مطلب د خپل رشته دار یا څوک چې تاسو خپل کوم وي د هغه معلومات به ولیکئ پوه شولئ لکه مطلب دلته به زه خپل ځان پکې خپل معلومات به ورکړم وروسته به یې بیا ډک کړم دلته به زه ولیکم چې ادریس قابل مطلب ولیکم فرین صحیح ده سټوډنټ یا ایمیل ادرس به هم پکې خپل ورکړم چې زما هغه رسومات ورسېدل پوه شولې دا ټول به درک کړئ دلته بیا د موبایل نمبر ولیکئ ها دا چې موږ راډک کړه د هغه نه بعد په نیکسټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو باید خپل ورک ایکسپیرینس اپلوډ کړئ او ایجوکیشن انفارمیشن صحیح ده دلته مکتب اپلوډ کیږي مکتب معلومات صحیح ده په دې باندې به کلیک کړئ دلته باید خپل مکتب نوم ولیکئ دلته مکتب ولیکئ د څوم کال نه څوم دلته تاسو باید لسم ولیکئ پوه شولې لسم مطلب لسم تاسو څوم کال سټارټ کړی دی دولسم څخه کله فارغ شوي یاستئ پوه شولې دلته به هغه کال ولیکئ دلته به د مکتب نوم ولیکئ دلته به د شهادتنامې په مخ چې تاسو پام وکړئ دلته لیکلي چې دولسم سنم تصدیق پاڼه که نه اما په انګلیش کې په لیکلي چې د سیکنډري ایجوکیشن سرټیفیکیټ صحیح ده تاسو به پکې هماغه ولیکئ نو زه به هم دلته په ویډیو به لږ سټاپ کړم تر څو لږ لنډ راشي نو مطلب دا تاسو کوم ورک ایکسپیرینس کړی نو هغه به هلته ولیکئ دې به لیکئ دلته امپلایر به ولیکئ نوم به د خپل ولیکئ ادرس به ولیکئ پوزیشن به دې ولیکئ پارټ ټایم فل ټایم به هلته به کومو کلونو ترمنځ د کړی مطلب د مثال 2021 2023 پورې امپلای نیم به ولیکئ امپلای پوزیشن به ولیکئ امپلای کانټیکټ نمبر به ولیکئ امپلای ایمیل به ولیکئ مطلب تا چا سره کار کړی د هغوی ایمیل ادرس او د هغوی پوزیشن شین به ولیکئ پوه شولې لکه مطلب یو ریکمنډیشن لیټر په شان دی لکه څنګه چې موږ ریکمنډیشن لیټر معلومات راخچو نو د هغه نه بعد په نیکسټ کلیک وکړئ کله چې په نیکسټ کلیک وکړئ دلته به راشئ خپل پاسپورټ سایز فوټو به اپلوډ کړئ پاسپورټ سایز فوټو صحیح ده خو مهمه خبره ده باید یا په پی ډي اف کې وي یا په جی پی جي کې وي یا مطلب په وی ان جي کې وي او 3 ام بي څخه زیات نه وي او بله خبره دا ده چې دا باید په انګلیسي ورته وي چې کوم نومونه دي دغه باید په انګلیش باندې وي مطلب تاسو چې په کوم نوم باندې ثبت کړی وي دغه باید په انګلیش باندې وي باید په دغه نه وي باید په مطلب حروف پکې نه استعمال شوي نور څه پکې نه استعمال شوي پوه شولې دغه شی باید نه اپلوډ کېږي زه باید بیا یو مثال هم درکړم چې څنګه اپلوډ کېږي او که نه نو راځئ چې سټارټ یې کوو نو اوله موږ د هغه د عکس اپلوډ کړو پاسپورټ سایز فوټو به راشو دې ته د داسې نوم هلته ثبت کړي دي فوټو صحیح ده دا د هغه فوټو دی اپلوډ شو اپلوډ کېږي پوه شول دې چې مطلب دغه باید پی ډي اف کې وي او باید ان په دې لیکلی شوی وي نو زه به دې هماغه دغه ختم کړم راوشم دې ته دلته فوټو دی اپلوډ شو دغه نه به زه راشم پاسپورټ ته نو پاسپورټ دلته موږ سره دا دی تاسو برقي تذکره باندې هم ثبت نام کولی شئ پاسپورټ باندې هم او که پاسپورټ لرئ دا ښه خبره تاسو پاسپورټ اپلوډ کړئ نو زه به بیا په دې باندې هڅه وکړم چې دا اپلوډ کېږي که نه
نو دا هم اپلوډ کیږي تفصیلی اپلوډ شو. د هغه نه بعد د اکاډمیک ټرانسکریپټ اپلوډ کړئ. اکاډمیک ټرانسکریپټ نو مطلب اطلاعنامه تاسو ته ښایي. نو هماغه به اپلوډ کړئ. دلته به زه وګورم ډیپلوم ټرانسکریپټ زما ټرانسکریپټ سره که زه به ټرانسکریپټ اپلوډ کوم. ټرانسکریپټ هم اپلوډ کړم. انګلیش لنګویج پروفیشنسي که تاسو دا لرئ خو افغانستان کې دا نشته دی پوه شولې. افغانستان کې دا نشته دی. که تاسو یې لرئ نو ښه خبره ده چې اپلوډ یې کړئ. یا مطلب پروف اف امپلای که تاسو چا سره کار کړی تاسو ته مطلب هغه ورک ایکسپیرینس درکړی هغه هم دلته اپلوډ کولی شئ. یا مطلب نور اسناد چې وي هغه هم دلته اپلوډ کولی شئ. به وګورم چې د بل اسناد داسې ښه شته او که نه برث سرټیفیکټ ریفرنس لیټر ټرانسکریپټ نو زه به دا ریفرنس لیټر مطلب ریکمنډیشن لیټر اپلوډ کړم. ریفرنس دا اپلوډ کېږي. زه به دا نوم لږ چینج کړم. نو زه چې دا نوم چینج کړم نو بیا به اپلوډ شي. زه به یې نوم لږ چینج کړم. دا لیټر به ترې لرې کړم. اوس به شي اپلوډ شي. اپلوډ شو. د هغه نه بعد به زه په نیکسټ کلیک وکړم. کله چې په نیکسټ کلیک را بشي همدا به ټک مارک کوي. دا هم کله ټک مارک و نو سبمټ نه پسې ووایي. خو د ما د پلار یا مطلب د ورور معلومات نه دي ښودلي. کوم ځای کې چې مطلب یو خپلوان راته ادر انفارمیشن کې زه به هغه ور وښیم. د هغه نه بعد بیا ورته کنټرکټ انفارمیشن کې د هغه نه بعد بیا زه ورته اپلوډ کوم. امید لرم چې ویډیو خوښه شوې وي. تاسو کله مطلب سبمټ باندې کلیک کړئ ستاسو ثبت نام به وشي. تاسو به یو کنفرمیشن ایمیل هم درشي. نو که ویډیو خوښه شوې وي شیر یې کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د خپل ملګرو سره یې هم شیر کړئ. امید لرم چې زما خبره ومنئ. والسلام په احترام.